دا وخت په هالنډ کې ولاړ یم، په هالنډ کې په دنها ښار کې. او دا جومات تاسې نه وي چې دا اولنی جومات دلته په 1955 کې جوړ شوی، او دا پاکستانیانو دلته جوړ کړی. چا جوړ کړی جومات یې مسلمانانو جوړ کړی، هر مسلمان پکې کولی شي لمونځ وکړي. نو دا ډېر یو تاریخي جومات دی چې په 1955 کې دې خلکو دلته یعنې جومات جوړ کړی د مسلمانانو دپاره، یو غټ کار یې کړی، چا کړی. او بیا تاسې کتلی شئ ګورئ هغه د پاکستان بیرغ هم پې دغه کړی دی که نه، د پاکستان د کوم ملي بیرغ چې دی هغه یې پې رسم کړی، او ګر چاپېره د پاکستان د بیرغ رنګونه هم ګر چاپېره ورکړي دي، هوټل ته یې کېدای شي د ګمبد ته هم پاس ورکړي شپه د ښکاري نه. او زمونږ درې رنګه ملي بیرغ یو یې منو یو بل یې نه منو که نه. بدبختانه په خپل وطن کې خپل د بیرغ پسې وروره خیرات غواړو. مخکې یو ګل مرجان و وینې منم، اوس وروره زموږ په وطن کې دومره ډېر ګل مرجانان دي، یو وایي دا بیرغ دی، بل وایي دا محمدي دی، بل وایي دا فلانی دی. خدای ته وګورئ چې دنیا چېرته ورسېده، تاسې چېرته ورسېد. خلکو خدمت وګوره چې اسلام ته یې کړی. په دې هېواد کې پرون زموږ غونډه وه په جرمني کې، د افغانستان کې د مسلمانۍ خبرې موږ ټول کوو که نه، چې د ماښام مونځ شو ټول جګ شو مونځونه مو وکړه. آیا دلته څوک وو ملا او طالب او پلانې او بیسانې؟ د خدای نه ایره پکار، د خدای نه باید موږ خلک ویرو، نه د انسانانو د وجې چې موږ مونځونه وکړو د هغې د تاثیر لاندې راشو. نو دا په هالنډ کې تاریخي جومات چې په 1955 کې چې 45 او 50 کاله مخکې جوړ شوی. الله دې ورته اجرونه ورکړي. او فکر خالم موږ په د مانځه کولو لپاره د ماښام مانځه لپاره موږ دلته راغلو، مونځ هم پکې وکړه چې وکتل دلته د پاکستان هغه د بیرغ نښاني وه پکې. پاچا صاحب وغوښتل چې زه خلکو ته روښانه کړم چې دغه مانځه چې څه دومره مخکې کال چې 1955 سابقه کله دلته جوړ شوی ده، او دا جوړ کړی د خلکو دومره خدمتونه دغه کې دلته مسلمانان دا نه چې موږ په افغانستان کې مونځونه کول او په خارج کې هېوادونه کې نه کوو. دلته خو چا مجبوره کړي نه یو، نه امر بالمعروف ته نه چا ته په خپله خوښه راغلو مونځ پکې وکړو ورسره ووتو. الله دې یقین وکړئ که موږ یو وخت مونځ قضا داسې نه چې زه دلته په اروپا کې زموږ ډېر افغانان یو وخت مونځ هم نه قضا 15 وخته مونځ کوي، او په دې ښار کې ولله جومات دی. جزاک الله خیر، ډېره مننه.